السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو لا پرالم ډیر زیات ضروری اخم پیغام دی د دیر سو ملمانه راغلي دي مشران راغلي دي په سوشل میډیا باندې چې کومه معاملې شروع ده د سید ولی شاه ورور په باره کې زما په باره کې کم د خلک چې بکواس کوي کم یوټیوبران چې لګیا دي د $100 د پاره د خپل ویوز د پاره داسې تبنې نه لګي چې د دوه ورونو په منځ کې ملانجه راولي هر قسمه داسې سیزونه ولګي چې دشمنی ته خبره واري د سید ولی شاه والد صاحب را سره ناست دی اغم دی او ورور هم دی هغه دی ناست دی ټول ناست دي دوی سره یو څو خبرې کوو کاکا خو راته ډېر ښار دی ښه ګرمې ګرمې یو څو راوخېچولې اورې کاکا څنګه یې بالکل زه خیم برابر یې کم ډېر خلک دي زمونږ په منځ کې قسم دی چې خفګان راولي لانجه راولي د دې خلکو د مخې درته وایم ما به نه سید ولی شاه ته کنزل کړي نه به مې خور یاده کړي نه به مې مور یاده کړي سید ولی شاه ته په دې کې ګناه نشته دا خلک په یوټیوب باندې داسې تبنیل ولګوي کم تصویر سید ولی شاه زیشان نه داسې وکړو یا زیشان سید ولی شاه داسې قسمه خبرې ولګوي نو هغه چې سړی وګوري سړي له پې غوسه هم ورځي سړی بدې ردې هم وایي کنزل هم کوي هر څه کوي نو زه نن ښه دا د ښکاره ویم په لایب مې یو خو دې ملامته په دې کړم ملامته چې دومره مشر او د هغه دیر نه په ما پسې راغلی نو دا زما مرګ دی په کار یې زه درغلی وم خو دا مې در سره واده وکړه دا مې قسم دی چې په دې هفته نیمه کې 10 ورځو کې بیا انشاءالله ستا ځای ته هم درځم هلته به کښېنم او زه به درنه بخښنه غواړم که زما نه داسې څه خطا شوي ستا پې دلزاري شوي سپین ډکي دي دي سپین ګیرې کو 2-3 څپېړه خو دې ښه ګرم ګرم وموالم او که نور مې لایب دې له رالم چې د خلکو د مخې مې ووهه هېڅ پروا نه لري انشاءالله زه په سلطان خیل پندخیل کې په پیر بللی کېږم او را به شیوې بنې زوی خپل دا عجیبه دی ما ته ستا د سید ولی شاه په سر پیغور شوی دی ستاسو ملګرو کړی دی چې مطلب دا دی دا خو دواړه وروڼه او 4 کاله مخکې بالکل نو ما ورته وویل چې زما زوی هم و چې دا خو ما به د زیشان زما ورور انشاءالله تاسو زما په څه پړه کې راغلي دي او څه دلې او زړه زما خفه شو نو هغه بچیا زه په دې وجه دلته رالم چې یاره ترحم مې د خدای نه کوله او دا خلک دوه ورونه هم تباه کړي دوه ورونه تا ما ته قرآنونه قسمونه انشاءالله زیشان زما په ایمان کې به فرق وي چې ستا او د سید ولی شاه ما ته فرق وي سید ولی شاه وایي چې زما خو انشاءالله د ما ته خلکو ستاسو ملګرو پیغورو کوي دا دواړه ورونه دا وایي دواړه ورونه بالکل زما وسم ورور دی زما ته سپین ګیرې زما والد نشته زما لکه د پلار غوندې دلته چې رالې دا زما دپاره مرګ چې په دې سپینه ږیره ما ته سره دا هغه دیر نه راوکړولې قسم نه ډېر زیات درته ملامت یم بل داسې خلک شته ګوره شیطانان دي منافقت کوي سید ولی شاه سره چې سید ولی شاه سوشل میډیا ته راغلی لومبی کانټیکټ ما هغه سره کړی دی لومبی زما له طرفه هغه سره دوا سلام شوي د هغه له طرفه نه دي شوی خلک ما پسې ګرځي ما هغه ته کړی دی چې دا کوم کار کوي دا په کوم طریقه روان د پاکستان دفاع کې د آرمي کې د ادارو کې نو مې ډېر مې خوښې په دې زما دومره خوښ او ما ته دومره ګرانه ما ورسره د 4 کالو مخکې ورورولي ده خو دې کې منافق راغله منافقت خلک راغله قسمه قسم الزامونه لګول چې زیشان د کور تصویر راغستی زه درته قسم خورم چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس دې ته درغلی یم یا ما ته ستا کور معلوم یا ما چاته ویلي چې د سید ولی شاه د کور موږ به تپوس کوو چې منګه د سید ما یا بل چاته ویلي چې د سید ولی شاه د کور ویډیو ما ته راولېږه بیا به هم زه مسلمان یم په دې مې درته قسم قرآن وکړو او دلته چې راغلي زما خواله رالې دا زما مرګ دی چې په سپینه ږیره ما پسې رالې زه ته نه بښنه غواړم که زما د وجې ستا زړه ازار شوي ستا په کور کې څه مشکلات راغلي سید ولی شاه ته ګوره دا اوس دا ټول خلک یې ګوري دنیا کسان به ناست دي ګوري به دا دنیا ته ښکاري څوک دې ووایي چې ما سید ولی شاه ته خور مور یاده کړې یا ما کنزل کړې ما وایسونه شیر کړي خپل مې هم شیر کړي د هغه هغه مې هم شیر کړي مې وروره دا کار دی غلط دی مه کوه سم شه دا خلک دې کې ډېر منافق شته چې راشي هغه په لایف کال راوالي او هغه ته دا دغه ورکوي چې یاره شاباس دغسې تکړه شه زنده‌باد منم دی هغه له هغه جذبات راچوت کړي انسان خو جذباتي دی هغه دومره جذباتي دي چې هغه د خپل کنټرول نه باري دلته موږ چې وګوري چې څوک بدې ردي وایي سپکې سپورې وایي نو موږ هم جذباتي شو موږ هم لګېږو ګناه چاته کړېږي پکې څوک دغه سپین ګیري پکې کړېږي هم زما ګناه ده هم د سید ولی شاه ګناه ده ته سپین ګیري بې ګناه یې اوس پناه هغه ته زما او د هغه په وجه باندې دومره وکړې دي دومره په عذاب شوې دومره د زړه خفه شو په کور کې به بې خفه ټول به خفه د چا د وجې زمونږ د وجې او د دغه یوټیوبرانو د وجې د دغه خلکو د وجې نن دا سپین ګیري دومره وکړېدو په منځ کې سم دي
د یو څو روپو دپاره خدایم تباه و برباد کړه د یو څو ډالر د یوټیوب د ویوز دپاره زما خو خپل یوټیوب هم نشته چې زه پې ځان ویوز والم یا پې ډالر والم د خپلو کارونو نه وزګارېږو خو تاسو د 100 روپو دپاره داسې خبرې بره ولیکئ داسې تبنې نه ولګوئ چې د دوه خلکو په منځ کې دښمني جوړه کړئ نه مې د سیدولي شاه سره څه دښمني شته هغه مخکې ویلي چې وجنم بلې ما به ورته خندل مې زما ورور یې مړ مې که خون مې هم در بخښلی دی او تا ته هم ویم ته مې مشر یې زما د وجې ته په عذاب شوې دا سپینه ګیري لره زه درنه بخښنه غواړم خو زما د وجې ستا دا زړه ازار شوي چې سم زما د وجې شوي زه ستا نه بخښنه غواړم ته دلته رالې او د دې په بدل کې به زه 10 پیرې ستا زیاده درځم ولې ته ما په سپینه ګیره او زه ځوان یم زه چې 10 پیرې درشم هم ستا دا یو پیره راتګ زه نشم پوره کولی انشاءالله زما سیدولي شاه زوی 4 کاله مخکې ستاسو ورورولي تېره شوې ده اوس هم زما ورور دی قام وایي اوس دې هم ورور دی انشاءالله ستا مور ده هغه مور ده زما خور ده ته وایې زما پلار نشته بالکل تا هغه زما بچی چې داسې ونه ویل چې پلار مې نشته ومې وایه څو ګزاره مې ما دې نه دی منلو علي صاحب د مرزو د ډیر ډیر درانه خلک دی ډیر شران ډیر پښتانه دوه ګزاره به مې وایي دا که خیری د ځان په دې باندې علي صاحب له ان شاء الله که خیری بل دا ټول مرګري مشران روان دي که خیری دی دا چې څه وجري د بلد بلد ان شاء الله ته په کې مشر دی خلکو ته پیغام ورکړه چې د بدورانو نه خلاص زیشان او د سیدولي شاه روري دا د دې بالکل دا سری زمونږ مشر دی د زیشان او د سیدولي شاه مشر دی او بالکل خو پیغام د دې سیب د طرفه داري چې د دې په منځ کې به غلطي ګوته موخه دا اوس مرونه دي بیا مرونه او نور چې کوم دي هنکرانو له پکار دي چې دې صلح وکي او غلط منځ نه مرزه بالکل دي کې صلح پکار دي چې د خلک راغلي دنه پورې چې کوم دي د دې پسله کې یو شو تیر باقي دا راغلي او ان شاء الله دا ټول جرګه به ان شاء الله او سیدولي شاه کما اوري مهرباني وکړه دا ملک صاحب او محمد علي صاحب او دا چې ستا واورېده چې د سیدولي شاه والد صاحب راغلی د کوم ځای نه دا تعالی راغلی قسم درته دا ما پېښور ته ځو زه به مسلمان یم د دې پر ما لټونه لګولي وو ښه هغه سره لاګاړي کې زنانه دی هغه ما سره ګاډي کې زنانه چې راشي زه وکړم سیدولي شاه ته موږ دا پیغام ورکوو چې زیشان دا ورور دی ان شاء الله او جدي کې سم مسله مو ترمنځ ختمه شوه د نن نه وروسته دې ټول ورونه دي ښه او چا چې پکې ډېره ګرمي کول هغې دې ډېر یخ کیني هغې ته زما دا پیغام دی هغې دې یخ کیني ځکه چې ډېر به مونږ ډېر فخر دی چې د ډېر خلک پښتانه خلک دی ما ورسره په ریاض کې 4 کاله خوړلي دی یو ځای په انډیوالۍ په یو درستخان ډېر پښتانه خلک دی په مونږ فخر کوي چې راځي مونږ به مېلمستیا کوو او په چا اور بلېده په هغې دې بلیږي زیشان او سیدولي شاه اوس هم وروڼه دي بیا به زموږ مشر او مشر به وي انشاءالله او به مونږ باندې یو جهان ګران دی جي انشاءالله زه د خپل دین خاص کر سلطان خیل پندخیل اخون خیل قوم ته داسې یو پیغام په دې کې ورکوم چې انشاءالله زه د خپل سلطان خیل پندخیل پیر یم او زمانه زاریږي نو زه خو ورانه نه خوښوم او نن دا شی خلکو زما پلار وی که نه چې کله موبایل لاغې نو دادا وی چې یا خدای پاک اوس مال د ایمان مرګ راولې اوس شی بل شو بالکل ډېر انشاءالله زه نن شپه زیشان او د سیدولي شاه چې زه فرق وکړم چې دی ما ته دادا وایي نو انشاءالله زما په ایمان کې به فرق او چې څوک د دې دواړو په منځ کې اختلافات او سره ولي نو د زیشان هم دشمن دی او زما هم بالکل الله دې تباه یا الله پاک ټول مسلمانان مړه وبخي یا الله پاک د نبی علیہ السلام امتیان چې سونه درغلي دي ټول وبخي یا الله جمدي چې موږ په دنیا کې سونه د نبی علیہ السلام امتیان یو الله ته په روغ راضي کېږي الله زما د دواړو بچو په منځ کې خدای د فیسبوک کولیتوب جوړ شي او الله پاک میان دې خويندې او یا الله یا به خلکو ته هدایت وکړو که هدایت نه خدای ته تباه او برباد کړي امين یا الله د نبی علیہ السلام امتیان خدای ټول په خیر کې وساتي یا خپل خدای سمندر پار ټول مسافر سره زما د بچو په خیر کې وساتي امين امين یا الله د مسلمانانو زموږ د ټولو د لاس خپونه هغه کار وکړي الله تعالی تک دې چې الله ته رضایي یا الله کفارو ته هدایت ورکولو والا ذات دی خدای پاک هغو ته هدایت نصیب کړي چې جنت فردوس ته لاړ شي یا الله پاک په وخت زنکدن کې زمونږ د دې ناستې مجموع د ټولو مسلمانانو دا کلمه په ژبه راولي چې لا
تاسو دې مبارک شي حاجی صاحب په پاسینه سګب خونه دی حاجی صاحب چې دلته د شپه ونه کړه بلانجه به بیا د سره ګوره دا د طبیب دا ټول ملمانه ناست دي ګوره نه بس بیا به د سره منګه ټسې به نه دا ټول ملګرو وکتله زمونږ مشر دی حاجي صاحب به وایي حاجي صاحب له بزو ملک صاحب هم رالی مشر هم رالی انځرګل لاله رالی ډېر مشران راله ټول لاله وکیل صاحب د کیمرې نه شاشه دا د سید ولی شاه بل ورور دی دا ټول لا دي راغلي دي وګوره دا سید ولی شاه وګوره ښه دواړه ملکانان دومره خدمت کوي ښه وای د سمې ګوره ډېر نران پښتانه دي بالکل او د برې په خلکو سر ورکړي سر حاجي صاحب ته وګوره ښه دا بس ښه سړی دی الله دې ښه د بادشاه د اوسېدلو شاته یم چې وروره زموږ دین په دنیا ورورې نه مې درته مخکې څه ویلي نه به درته بیا وایم زموږ ورورې زموږ د زړه سره حاجي صاحب ته بس ویډیو کال وشو ډېره مننه الله م ښاد ساته الله باد ساته ژوندي اوسې مننه والسلام